سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. اسلامي امارت وایي چې د تورخم دروازې د پرانیستلو لپاره نن یو لوړپوړی پلاوی تورخم ته لیږي. د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. تازه په ننګرهار ولایت کې د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې د دغې ستونزې د حل لپاره د کابل څخه یو لوړپوړی پلاوی نن تورخم ته ځي. د په داسې حال کې دا چې همدا 13 ورځ په تورخم ښارګوټي کې سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې د دروازې د پرانیستو په اړه د اسلامي امارت او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې به پایلې پای ته ورسېدې. د سرچینې په خبره په دغه ناسته کې د ننګرهار لپاره مرستیال والي عزیز الله مصطفی او له پاکستاني لوري د دغه هیواد پوځیانو ګډون درلود. په ننګرهار ولایت کې هم د دغه ولایت د رسنیو دفتر پر ایکس پاڼه په خبره کړي خبرپاڼه کې ویلي چې 13 ورځ د ننګرهار ولایت لپاره مرستیال والي په مشرۍ دغه مذاکرات به پایلې پای ته رسېدلي وو. په خبرپاڼه کې راغلي چې اسلامي امارت غواړي چې د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د دوام لپاره باید د ستونزو حل د ډیپلوماسۍ له لارې وشي. خبرپاڼه زیاتوي چې پاکستاني لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر اختلاف لري او د خپلو تاسیساتو د جوړولو غوښتنه کوي. اسلامي امارت له پاکستان غوښتي چې د دواړو غاړو ولسي ستونزو او بشري اړتیاو ته په کتو د بې ځایه خنډونو له جوړولو ډډه وکړي.